امام پس قرأت ویل شتا او کنشتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د قرآن شریف آیات دی ښه. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الله پاک قرآن مجید کې فرمایي واذا قرئ القرآن، چې کله قرآن لوستل کیږي او قرآن ویل کیږي، د دې تلاوت کیږي، فاستمعوا له، تاسو غوږ کېږدئ هغې ته، تاسو کوئ وانصتوا، او تاسو چپ شئ. څه شئ؟ چپ شئ. لعلکم ترحمون، په تاسو به رحم وکړی شي. جمهور علماو لیکلي دي چې دا آیات دا د مونځ باره کې راغلی دی. مونځ باره کې چې کله امام قرأت کوي تاسو چپ شئ او هغه څه کوي هغه واورئ. د سحر مونځ چې په جمع کې، د ماښام مونځ او د ماسخوتن مونځ په دې کې قرأت په تیز ویل کېږي که په آرام؟ څه ویل کېږي؟ تیز که نه، جهرن ویل کېږي. هغه تلاوت مونږ اورو که نه اورو؟ اورو. او دا چې کوم امام تلاوت کوي دا قرآن دی که نه دی؟ څه دی؟ دی که نه؟ قرآن دی که نه؟ سورة الفاتحه قرآن دی که نه دی؟ نو چې خدای پاک وایي چې کله قرآن لوستل کېږي تاسو چپ شئ او قرآن واورئ. صحیح شو؟ نو مونږ به قرآن اورو که نه مونږ به هم لګیا یو؟ مونږ به څه کوو؟ اورو به. اوس به ستاسو ذهن کې دا راځي چې دغه د دریو منځونو تلاوت خو مونږ اورو، صحیح ده؟ نو دا دوه منځونه چې کوم دي، د مازدیګر او د ماسپښین منځ، یا د ماښام اخري یو رکعت، یا د ماسخوتن اخري دوه رکعتونه په فرضو کې، په دې کې مونږ قرأت اورو؟ نه اورو که نه؟ هغه امام څه کوي؟ په پټې وایي. د هغې باره کې حدیث ورکه. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من كان له امام، چې د چا امام وي، فقراءة الامام، نو د امام قرأت له قراءة، د مقتدي قرأت ته. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. وریخه ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل انما جعل الامام،